ملګرو د دې تبر خاوند د هنرمند ته یا د کسبګر ته یا د آهنګر ته $3000 ورکړي دي تر څو د تبر ته ورته لاس ته جوړ کړي. څه فکر کوئ چې ارزي؟ راځئ وګورو چې آیا دا تبر لاس ته جوړول $3000 ارزي که نه ارزي. ځینې خلکو ته ځینې شیان ډېر ارزښت لري، کېدای شي د تبر سره د دې کومه خاطره وي او غواړي چې دا تبر بیرته په پخواني حالت ته راشي. نو دا یې څه کوي؟ اول یې د دې دا زنګ لرې کوي، نو برق چې شاټ ماټ یې ورکړه، کوم مواد دي هغه زنګ یې ورته وراسته کړله، نو اوس ورته صفایي کوي. نو مخکې د لاسې نه پکار ده چې اول دا جوړ شي، دا صفایي ورته وشي او د دې صفایي دا دی لګیا ده رګمال دی. نو اول به کوم حالت و، اوس به ورته د لاسې دپاره کومه نقشه مقشه جوړوي چې څرنګه ورته لاس یې جوړ کړي. وایي په دې ویډیو کې بله دا خبره کوي، وایي دې ته چې کوم کار راځي دې کس ته، نو میاشتې مخکې به اډر ورکړي، غواړي شی جوړ کړي، لاس ته یې جوړ کړي، توري ته لاس ته یې جوړوي، تبرګي ته یې جوړوي یا بیلچې ته یې جوړوي. نو میاشتې وخت به ترې نه اخلي، مخکې درته نه شي کولی، یو میاشت مخکې به اډر ورته ورکړي. دا ګورئ ځانګړی لرګی دی او ټول د لاس کار دی. ښه، دا لرګی راواخیسته او غواړي دې تبر ته یو قیمتي لاس ته یې جوړ کړي، قیمتي محکم. $3000 موږ او تاسو ته ډېر ښکاري. یاره شته داسې خلک شته دی په نوره نړۍ کې چې $3000 ورته 10 روپۍ 10 افغانۍ دي. نو مه ورخطا کېږئ ښه، چې دا خو الله زیاتې دي او زیاتې ورکوي. د هنر خو قیمت نشته دی، ډېر ارزښت لري هنر. یو عادي رسامي به ته به یې چې ولا مفت یې ولا کوالم، خلک به پرې لکونه ډالر ورکوي. نو دا اصلا د هغه هنرمند د هنر قدر کوي. ښه، نو دوی چې پیسې ورکړي د دې هنرمند د هغه هنر قدر یې کړی دی. پورې ودان بس لاس ته یو څه ناڅه را جوړ کړلو او دې ته لکه چې کوم رنګ هم ورکړی دی. دا د څه دپاره دې کې به ورسې شی ورکوي چې دا ښه کلک شي که نه ونوځي. که دا مونږه وی مونږ جوړولی نو غټ غټ میخونه پکې ټکوال ورته میخونه ورته ټکوال چې را ونوځي، دوی ورته څومره په مهارت سره دا کار وکړي. هلته خلک شوقیان دي بعضې. دا وګورئ دا د کوم ملک بیرغ شو که نه، د بیرغ لوګو ده د کوم ملک، نه پوهېږم چې سویډن دی که کوم ځای دی. هغه خلک شوقیان دي دغه ته ځي، بعضې رخصتیو کې ځنګلونو ته ځي، هلته سروایول کوي، ځان ته اوسېږي. واو زنده باد، خطرناک تبرګی شو. ویډیو در سره لایک کوئ او شیر یې هم کوئ.